په داسې حال کې چې د میدان وردګ ولایت ځایي چارواکي او د مرکزي حکومت ویاندویان وایي چې طالبانو د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسي وګړي له موټرو ښکته کړي او له ځانه سره یې بېولي. تازه یې په هکله یو شمېر سیمه ییزو سرچینو عزم پاڼې ته ځانګړي معلومات وړاندې کړي دي. د میدان وردګو د والي ویان محب الله شریفزي رسنیو ته وویل چې طالبانو 28 تنه مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بېولي دي. نوموړي زیاته کړه 18 تنه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بېرته خوشي کړي او 11 تنه یې لا هم نادرکه دي. خو ځایي سرچینو عزم پاڼې ته وویل چې له نیول شویو کسانو سره طالبان د علیپور د ملیشو کارتونه موندلي او په همدې موخه یې برمته نیولي دي. سرچینې زیاتوي طالبان غواړي معلومه کړي چې دا نظامي کسان خو په هغو جنایاتو کې ښکېل نه وي چې په دې وروستیو کې د علیپور ملیشو د میدان وردګ ولایت پر ولسونو ترسره کړي وو. دغه خپلسري قومندان چې سلګونو وسلوال لري د اشرف غني د دوهم مرستیال سرور دانش کلک ملاتړ هم له ځانه سره لري او په بامیانو، میدان وردګو، غور، بادغیس، پروان او یو شمېر نور ولایتو کې ملیشي بېلابېل تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. پر نوموړي دا تور هم دی چې ملیشي د ارګ د مرستیال ترڅنګ د ایران لخوا هم اکمالېږي او په سوریه کې د جنګېدونکي پاتمیون نیوا منصوبین هم د علیپور له ملیشو غوره کېږي. باید وویل شي چې علیپور په دې وروستیو کې د هغو دولتي ځواکونو پر پوستو هم مرګوني بریدونه ترسره کړي وو چې د نوموړي پر فعالیتونو یې ستونزې ایجادولې، خو حکومت یې لا په وړاندې د هیڅ غبرګون جسارت نه دی ښودلی. علیپور څو کاله وړاندې په بشرزي د جنایي کړنو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوی و، خو د ولسمشر د دوهم مرستیال په ضمانت له کم بند تېرولو وروسته بېرته خوشي شو او یو ځل بیا یې خپلو پخوانیو کړنو ته لاس اچولی دی.